السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه به نوې ویډیو تاسو ته درکوم. ښه تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې د فالو آپشن آن کړئ. نو ملګرو زه ویډیو سره ملګرو تاسو سره خپل فیسبوک اپ پر اخلاص کړئ. نو کله چې تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړئ نو ملګرو بیا به راسي تاسو په دې ځای باندې کلیک کړئ. په دې ځای باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو ملګرو بیا به تاسو لاندې راسي. لاندې ملګرو تاسو لیکلی نو سیټینګ، نو په دې سیټینګ باندې به کلیک کړئ. سیټینګ باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله تاسو کلیک کړئ ملګرو بیا به لاندې بیا په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله دلته تاسو کلیک کړئ ملګرو نو تاسو به ټول طریقې نه وکړئ ملګرو. تاسو په خپل فیسبوک کې د فالو آپشن آن کړئ. کله چې تاسو د فالو آپشن آن کړئ تاسو 15 ملګري پلس بیا ملګرو تاسو کوم څوک ریکویسټ کوي ریکویسټ یې مه قبلوئ. هغه ریکویسټ به تاسو ولاړې ملګرو تاسو ریکویسټ به هغه فالو باندې شماره کېږي. هغه بس تاسو آی ډي به فالو کوي نو ملګرو تاسو بس تاسو فرینډ لا نور هم زیات شي ملګرو. تاسو به راسئ په دې پبلیک پوسټس باندې به کلیک کړئ. په دې ځای باندې ملګرو دلته تاسو په دې ځای باندې ملګرو کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړئ ملګرو ما خپل د فالو آپشن تاسو کوئ ملګرو. تاسو ټول ملګرو دلته بیا د پبلیک باندې ودرېږئ. دلته پبلیک باندې ودرېږئ. دلته پبلیک باندې ودرېږئ. څلور آپشن دي، څلور سره پبلیک باندې ودرېږئ. کله تاسو پبلیک باندې ودرېږئ ملګرو دا یو آپشن ویني د اخر دا به ملګرو تاسو ته آن سمه ده ملګرو. دا چې کله تاسو آن کړئ نو تاسو د فیسبوک فالو به خلاص شي، فلاورز به خلاص شي ملګرو. یعنې تاسو به هر څوک کولی شي بیا تاسو آی ډي فالو نو زه تاسو ته ښیم ملګرو چې ما آی ډي څو نفرو فالو کړې ده. ان من آی ډي ته 1500 نفرو پورې فالو کړې وه. خو ما بېرته ریکویسټونه قبول کړو چې ما د آی ډي ملګري زیات دي او فالو کم ده. اوس یې نور هم قبلوم ملګرو. تاسو وینئ فلاویډ بای 211 بیا ملګرو دلته تاسو لیدلی شئ ملګرو 171 نو ملګرو دا د ما پیپل و چې زه یې فلاویډ کړی یم ملګرو، زه فالو کړی یم ملګرو. تاسو هم کولی شئ چې دا رقم سره خپل د هغو د آی ډي فالو خلاص کړئ او ستاسو آی ډي لا هم مشهوره شي او تر 10,000 پورې فالو پیدا کړي نو ملګرو ستاسو آی ډي به ډېره ښه آی ډي وي او ډېر لایکونه او کمنټونه به او داراز لیدونکي به ولري. نو ملګرو دا ویډیو کوم ویډیو که څه په مخ شیر کړي ټول ملګري تاسو ټول ملګري دا کار وکړي او د فیسبوک دا ستونزه ورته حل شي.